روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم القيامه الا عقوق الوالدين فان الله يعجله لصاحبه في الحياه قبل الممات. الله چې وغواړي نو ټولو ګناهونو سزا آخرت ته زندوي او رسۍ کوي، لیکن الله تبارک وتعالی یو ګناهدار کم ده الا عقوق الوالدين، چې هغه د مور او پلار نافرماني ده، چې الله جل جلاله د مرګ د مخه په دنیا کې دته دننه سزا ورکوي. او دا خبر اظهر من الشمس، موږ تاسو په خپل زندگی کې په دا موجوده دوران کې موږ تاسو لیدل او واقعات معتمد واقعات موږ دا ثابت کړی دي چې د مور او پلار نافرماني هغه په دنیا کې الله جل جلاله یو ورزل لکي د دې ګناه سزا په دنیا کې د یو ورمندي اما ورته معلومیږي. بل حدیث کې راځي د امام حاکم روایت دی بروا آباءکم تبروکم ابناءکم، تاسو د خپل مور او پلار سره احسان وکړئ چې سبا بیا ستاسو سره خپل اولاد هم ستاسو سره احسان وکړي او د مور او پلار په قدر درته وګوري. د اردو یو کتاب دی ناقابل یقین سچې واقعات کې یو مشهور عالم دی، یو کس متعلق واقعه کوي چې د مور ډېر زیات ضعیفه وه او دا ظالم د خپل مور سره ډېر بد اخلاقي کول، سختې او بدې سپختې خبرې به ورته کولې، شکنځل به ورته کول، د خپلې ماینې او د بیبي پر سر باندې به قسم مصیبتونه او عذابونه ورکول. یو وخت د مور بیبي بېچاره ناروغه سول، چې کوم وخت دا ناروغه کېږي بچي ته وایي بچي ما خو بوز علاج را باندې وکړه، بچی راولاړېږي مور په څاپېړه باندې وي، مور ته وایي ورسه هغه خونې ته ننوځه، یو جلا خونه یې ورته منتخبه کړه، خونه یې پسې رابنده کړه، مور هم هغه عذاب کې مبتلا و اخر چې وفات شو راویسته دلته ښخه کړه. څو عمر تېرېږي الله تبارک وتعالی د دې مور سزا په ژوندون کې یو زوی ته ورکوي. د دې سړي ښایسته بچان وسول، 3 واړه بچان، ځوانان بچان وسول، دی هم دغه حال ته راورسېدی. دې ځوانانو ته ودونه وکړل، هغه هم د خپل مینې پر سر باندې دته سختې پختې خبرې کوي او بد الفاظ ورته فرمایي. اخر دی هم داسې ناجوړ سو، همهغه شان د مور په مرضي باندې دی هم مبتلا سو. اخر دی بچي ته وایي بچی زه سخت په عذاب ما ډاکټر ته بوځه، زما علاج او معالجه راوکړه. بچی ورته وایي بابا اخوا څه نږدې مه راځه او چاپېړه هم ووالي. بیا هم په همهغه خونه کې دی بند کړي چې چېرته دی په کومه خونه کې د خپله مور بنده کړی. سبحان الله، الله دې موږ وساتي، الله دې موږ وساتي. په همهغه خونه کې بند کړي، په هغه مرض کې مبتلا و هېچا ورپورې باک نه ورباندې کوي. اخر هلته ختم سو، مړ سو. تاسو وګورئ څوک چې د مور و پلار سره کم کوي په دنیا کې به خامخا دی هغه موندي، هغسې به د ده سره کوي.